ملګرو موږ سره راغلی دا یو ډېر ینګ دې ته موږ تاسو کوم مخلوق ډېر الهي دا چې الله په ورکړی نابغه او نابغه څوک ده ارمان خان اورو چې ارمان خان زموږ ته شعر وړي ډېره تر راغلي تر خپل والد صاحب او نږدې ملګرو او ښه راغلي ارمان صاحب زموږ ډېرې ته کور مو ودان ډېره زیاته مننه ستاسو د مینې نه. اول خو دا چې ما مشوره کوله حاجي صاحب تاسو ډېر چالاکه یې ښه ما غوښتل چې زه دلته اوس د بنډار دپاره مثلا دا خو اوس ویډیو ده دلته خو یوازې که زه خبرې وکړم شعر وایم داسې بیا خوند نه کوي. زه ما باندې غوښتله چې داسې یو بنډار کې داسې یو څه را جوړ کړم چې تاسو هم لږ څه پکې نظرات دلته چې ما مشوره کوله تاسو نو سخت شو ما تا انټروډکشن وکړ کنه مالې چې معرفي دې کوم ملګرو ته بیا خو معرفت خو وروسته هم کېده نه اول معرفت اول کېږي ګرځه کېږي کور مو ودان. زه هم په خپل وار سره ټولو درنو لیدونکو ته ډېر زیات سلامونه وړاندې کوم او راسره تر څنګ آفتاب صاحب او همداسې حاجي صاحب داسې کریم صادق صاحب او داسې ټول مشران زموږ د ټولو مشر تاج ملک عالم صاحب هغه شخصیت چې په افغانستان کې په اولین ځل سره کرکټ دلته راوسته، یعنې په افغانستان کې چې کله کرکټ نه و دی و چې په افغانستان کې کرکټ رواج کړ او خلکو ته یې کرکټ ور وپېژانده او دا چې نن سبا موږ په کرکټ کې ډېر لایقه مشهوره ګرانه قدرمن لوبغاړي لرو چې ډېر زیات مینوال لري. نه نو دا د دوی کمال دی چې دوی که دا زحمت نه وای باسلی نن ورځ به افغانستان د کرکټ په سر باندې په نړیوالو کې نه یادېده. نو ډېره زیاته مننه ترې کوم کور یې ودان او تاسې هم درانه شخصیتونه او همداراز هر یو دا چې چا خبره نیالګی هغوی کرلی ده او تاسو اوبه ورته ورکړي دي چې بالاخره بس دا چې شریکان یې نو دا چې مشیران هم ناست دي نو تاسو هم د یو شعر غوښتنه وکړه نو زه به هم یو شعر تاسو سره شریک کړم یو کوچنی چې زه د وخت د تورو شپو سره په جنګ یم زه د وخت د تورو شپو سره په جنګ یم لکه لمر تورو تیارو سره په جنګ یم زه د وخت له تورو شپو سره په جنګ یم لکه لمر تورو تیارو سره په جنګ یم د الفت پلوشې ویشم په هر لوري د الفت پلوشې ویشم په هر لوري د نفرت له فلسفو سره په جنګ یم لاروی یم د توحید د کاروانونو لاروی یم د توحید د کاروانونو له باطلو عقیدو سره په جنګ یم زه د مینې نغمې وایم شاعر یم زه د مینې نغمې وایم شاعر یم څوک چې جنګ غواړي هغو سره په جنګ یم څوک چې جنګ غواړي هغو سره په جنګ یم. نو ما اورېدلي دي وایي دا چې ده د ارمان صاحب ډېر ذهین ده او ته وایي تقریبا یعنې تا جواب چې دا اټومیټیکلي خلکو ته جواب وایي. زه به تا نه یو سوال وکړم که جواب دې راکړه یو غټ انعام هم درکوم بخیر سره اجازه ده؟ نو سوال خو وکړه چې زه بیا نه ته چې اجازه راکړې درله سوال کوم بس ما که اجازه راکړه ته به هم بیا اجازه راکړې پوښتنه کولو صحیح هغه څه شی ده که نه چې مخکې راولې شاته نه ګوري دا خو ډېر څومره سره جواب یې راکړ یا بېګا ولا ما یو درې کلي ماله وکړله ما جواب ورنه کړ ما اوس ما شیرني به څه وخت رارسېږي نه اوس شیرني به رارسېږي نو پوښتنه به اوس هم کوم که ځواب دې رانه کړه شیرني ډبله کېږي سمه ده ځواب داسې ده سوال وایي رښتیا دا خو نو چا خبره پوښتنې ته مې ځواب درکړی ډېر د خوشحالي نه اوس ما دې سوال کو ځای ځواب ته تیار نه خیر نو پوښتنه به اوس صبر زه خو اوس لږ څه چرت وایم چې اوس لوبه ده نه وګټم پوهېږم حاجي صاحب تاسې یو پوښتنه وکړئ نه داسې یو پوښتنه به نه کوم زه داسې یو پوښتنه به وکړم دا پوښتنه ما ډېرو ځایونو کې هم کړې ده فکر وکړئ د منډو مسابقه
د منډو لوبه او 100 کسان دي منډې سره وایي کله یو مخ ته کېږي کله بل مخ ته کېږي خپل خط ته ځان رسوي چې اول ورسېږي نو د دې په منډو مسابقه کې چې دی دویم کس نه مخته سي څوک کس راځي څو کسان دي ټول هر څو یې که سر یې که 150 دوم کسان کته چې مخکې دي چې په منډو مسابقه کې د دویم کس نه مخته سي څوک کس راځي اول شیرني ډبله سره ولې دا سره شیرني راکړې ولې شیرني ډبله سره اوس دوم کته مخکې دي دا څوک چې څه اول فکر بس دوم کته مخکې شوې ولې دوم شوې زه ویل دوم کته ها خو ته شیرني ډبله سره وسادي سره نو مسابقه ولې کې دوم نه مخکې شوې زه ما تاسو سره بل کوم ده زه ما ته دوم کته مخکې شوې په مړه دي اول درې مې نه دی ویلي نه اوس نه کوي ونه تکي را باسي چې اوس په کومه باندې ځان تر خلاص کړي اوس به کې خلاص نشي نو دا په ورته اصل کې اتصال ولا په ورته کې جواب کېږي دا په ما کې دي دوم یو کته درو نو دوه ته یاد وکړه دا درو مې یاد کړ بیا ویډیو شوی دا غواړي یو موبایل نه څو موبایل صحیح ده. بیا په هغه کې کوي چې ما لګانا راخره لګ امرو ته خره دا امرو دی نه دا نه ما ډیر دا امرو دی افغانستان خپل امرو دی ښا دا ډیر خواږه دي تاسو خورل امرو تیو خو چې لکه ما خورل شینی ټبله سره ما طبیعت بيخي جوړ څه چې ستا فشار ټیټ نشي اوس ما فشار جګ نه ولا څنګه نو درنو هیوادوالو د حاجي صاحب سره مو ډېر خوندور بنډار درلوده نو زه خو اوله کې ډېر زیات ویرېدم مالې څومره سخته پوښتنه به وي چې اوس که ځواب ورنه کړم بیا داسې نه چې کم ورته راسم زه څه خبر وم چې د اول سم پوښتنه بس زما څخه کوي نو بیا هم که رقم وه پوښتنه خو ونه پوښتنه کې حسابېږي دا چې اوس ما ځواب درکړی د دې په اړه به حاجي صاحب تاسو به هم نظر ورکوئ چې اوس ګټونکی شوم که نه بالکل ته همیشه ګټونکی یو د ټولو افغانانو په زړه کې دا پوهې باندې افغانان ډېر زیات ډېر مینهوال دي ماشاءالله کور مو ده ټول ته ډېر زیات فالو کوو خاص خبره ده کنه یو عمر ده کم عمر او بل د دې په اواز کې یو تاثیر ده لهجه خواږه ده او یو تاثیر پکې ده او هغه د اصل د سپیکر کې چې دا خپل لکه دې په پیسې کوم پیغام ورکړي که تاسو یې ځان پکې وي لکه ما شیر کې ویل نه پټ پټ کنه موږ خپل دندو وګره ما نه دا کوم څه شي نو دا چې حاجي صاحب زما ډېر صفت وکړ نو زه به یو بل شعر هم ورته ووایم څنګه او دا شعر دې هم ورته ډالۍ وي چې حاجي صاحب ته وایي یوه ورځ به مې د ژوند ستوری ډوبېږي خامخا یوه ورځ به مې د ژوند ستوری ډوبېږي خامخا او په ما به تورې خاورې انبارېږي خامخا یوه ورځ به مې د ژوند ستوری ډوبېږي خامخا او په ما به تورې خاورې انبارېږي خامخا تر څو پورې به داسې لیونی ګرځم تر څو پورې به داسې لیونی ګرځم څه تندر به په ما باندې غورځېږي خامخا او دا زه چې پکې هره شپه ذرې وده شم دا زه چې پکې هره شپه ذرې وده شم دا کټ به رانه دلته پاتې کېږي خامخا دا راز سکندر څه شول هغه شان شوکت څه شو دا راز سکندر څه شول هغه شان شوکت څه شو هر څوک به ځي په هر چا به ورانېږي خامخا هر څوک به ځي په هر چا به ورانېږي خامخا نو دا دې تاسو ته ډالۍ وي او کور مو وطن چې تاسې ما ته دومره مینه راکوئ او تاسې دروند شخصیت قدرمند چې ډېر زیات باید دا چې تاسې زموږ صفت کوئ باید موږ ستاسو ډېر زیات صفت وکړو او ستاسو احترام وکړو نو کور مو ودان ستاسو د ټولو څخه او واقعا یو خوندور او د مینې څخه ډک د خوښیو څخه ډک بنډار مو درلوده ډېر زیات خوشحاله شوم چې د کریم صادق حاجي صاحب سره مو هم یو ځل بیا ولیدل دا چې تېر ځل هم همدغه ټایم و پروسه کال او همداسې لږ ژمی راتلو نو هوا هم ورو ورو په سړېدو و نو د
صادق صاحب سره مو لیدلي وو نو هم ډېر خوندور بنډار و چې مونږ ورسره درلوده دا ځل هم همداسې د نورو درنو شخصیتو سره مو ولیدل نو ډېر زیات خوشحاله سوم